میلمه پالنه. لیکوال نور محمد سعید. د پاخه عمر سړي د حجرې له وره سر بهر کړ. په ټیټ غږ یې وویل: بالکه له دا چایو مو څه دې غوایي غوښه جوړه کړه؟ له میلمنو شرم ته ژر شه کنه. د خټین نغري څنګ ته ناستې ښځې پتنوس کې پیالې کتارولې. بس دا دی، تیار دی. له ښځې لږ هاخوا پر چوتره ناست هلک د مور او پلار ترمنځ مکالمې ته له توجه پرته موبایل ته سترګې نیولې وې. لږ ځنډ وروسته ښځې ډک پتنوس د هلک خواته کېښود او له دالانه ووته. سړي دا ځل له وره غاړه اوږده کړه. د زلمي خواته ایښی پتنوس یې ولید. لوڅې پښې ور روان شو. هلک ته مخامخ ودرېد او بې غږه غوږۍ موبایل د هغه له لاسه واخیست. هلک خوله ویړه کړه، خو د پلار سترګو ته یې چې وکتل وډار شو. ابا همدا اوس. سړي په ټول زور سره موبایل د برنډې پر غولي وویشت او همداسې پټه خوله یې هلک ته برګې سترګې نیولې وې. هلک ښه ځنډ ټوټه ټوټه پراته موبایل ته کتل. بیا یې پتنوس ور واخیست او په ټول زور یې په ځمکه وویشت. د سړي زړه ریږد ونیو او هلک په منډه د کلا له دروازې ووت.